ماینون او قبرونه. د 2014 کال د اوړي په یوه ګرمه ورځ د افغانستان د شمال په یوه لرې پراته غرني کلي کې یوې بېوزلې خو په ژوند خوشحاله کورنۍ ساده ژوند تېراوه. خاوند به یې هر سهار غرونو ته د وچو لرګیو راټولولو ته تللو چې د کاله نغرې پرې تود وساتي. ښځې به هم د سپېدو چاودو سره منګې پر اوږه واخیسته او چینې ته به روانه شوه چې اوبه راوړي او د کور کارونه وکړي. د دوی په ژوند کې نه مال و او نه پیسې، خو دوی بیا هم خوشحاله وو او د خدای شکر یې ویسته چې روغ دي او محنت کولی شي. یوه ورځ ښځه منګي په سر اوبو لتله چې ناڅاپه یوه لویه چاودنه وشوه او هر څه یې وخوځول. دا یوه شوبله وه چې په یوه زاړه ماین وختله او شوبله په شوبله کې د ناستو پوځیانو سره والوتله. د اور لمبې په شوبله ورخورې شوې او په شوبله کې ناست شپږ واړه امریکایي سرتیري یې وژل، خو د شوبلې الوتلو کلیواله افغان ښځه هم پښې پښه سخته ټپي کړه او بېسده یې پر ځمکه لرې وغورځوله. چې کله بیا د ژغورنې چورلکه راغله نو ټپي ښځه هم د مړو سره پورته کړه او د پیښې د نورو ټپیانو سره یې کابل ته بوتله. بیا وروسته چې کله د الوتلي ماین په هکله پلټنه وشوه نو پلټونکو ښخ شوي ماین د شوروي لښکرو په لاسونو د افغانستان د ښکېلو ورځو وګاڼه او ویل چې ماین په هغو ورځو کې مجاهدینو شوروي لښکرو ته ښخ کړی و. نو کار و د هغو ورځو چې امریکایانو د مجاهدینو سره مرستې کولې. خو ماین 3 لسیزې وروسته هم پټ نه شو والوت او هغوی چې دا ماین یې د نورو دپاره ورلېږلي وو دا ځل پخپله د ماین قرباني شول. دې خاورې ته چې چا په خېړنو سترګو ورکتلي دا ترخه او مرګونې سرخۍ پرې ورتا شوې ده او همدا کار د امریکایي ځواکونو سره مو شو. موږ انسانان یو د سر دښمن په مرګ هم خفه کیږو. دا ځکه خو د افغان ټپي مېرمنې لاسونه هغو دښمنانو ته هم د دا دپاره پورته شول څوک چې دا ځل د هغوی په خاوره د شوروي د پرونیو سرو ځواکونو غوندې ورختلي وو. خو وایه د هغه ولس چې نن هم له پرونه د پاتې شو ماینونو د لاسه ټپي کیږي او پاتې نړۍ پوښتنه هم نه کوي. دوی په یوازې سر دا غم هم زغمي. دا ځکه خو د ښځې خاوند چې ایله په خوارو خپله مېرمنه په یوه دولتي روغتون کې موندلې وه هغې ته لالهانده ورسېد، خو مېرمنه یې شله شوې وه او د الوتلي ماین ټپ ترې پښه پرې کړې وه. خاوند چې کله د روغتون د خونې دروازه خلاصه کړه نو مېرمنه یې په ځان شوه. له هغې نه د خاوند د لیدلو خوشحالي هېره شوه او ژر یې خپل څادر خور کو چې پرې کړې شوې پښه پرې پټه کړي او ستړی خاوند یې ونه ګوري. څوک د دې درد نه خبر دي؟ دا درد د پرې شوې پښې له درده ډېر دی، ګنې نو د پرې شوې پښې درد به پاتې وي او دا درد به هېر وو. او دا د هغو زرګونو کیسو نه یوه کیسه ده چې ناویلې او نالوستلې پاتې شوې ده. دا د یوه ولس کیسه ده، داسې کیسه چې د انسان درد راسپړي او ګڼې خبرې لري. درد یې د یوه ولس درد دی چې آزاد او خپلواکه پاتې کېده خو چا پرې نه ښوده او 15 لسیزې په یوه ورتپلې جګړه کې ښکېل وساته. ډېرې شلې میندې زړې شوې او ډېر ځوان مړونه مرګي له کومې تېر کړل. دا ځکه خو اوس هغه هیواد یا ماینونه لري او یا قبرونه، او دا دواړه نه د نړۍ خوښیږي او نه د نړۍ د انسانانو. کال 2004 لیکوال میاجان میاخیل افغانستان مزار شریف